خفګان کې د انسان هیڅ ګټه نشته. کله کله انسان بیخي شل کی په ده باندې شیطان ډیر زیات خوشحاله کیږي، ځکه چې تاسو وګورئ هغه خلک چې ځان وژنه کوي هغوی اول د خفګان نه د دوی دا مرحله شروع کیږي، دوی ډیر زیات خفه یا ډپریشن لري یا تشویش لري یا ژور خفګان استا استا داسې یو مرحلې داسې یو وخت ته رسیږي چې ځان وژنه کوي. نو هره ستونزه چې دی کوشش وکړئ چې هغه ملګري چې کوی شي یا تاسو ستونزه حل کړي هغوی سره په اړیکه شئ او نور خپل رب ته په سجده شئ او د ستونزو حل کوشش وکړئ. که چیرې ته خفه هم شې، که چیرې ته تشویش هم وکړې او که چیرې ټول عمر شپه ورځ خفه اوسئ، آیا هغه سم چې له لاسه ورکړي یا څه شوي بیرته راګرځي؟ هیڅکله هم نه. نو بیا خفګان څه لپاره کوئ؟ کوشش وکړئ چې د خپل ستونزو حل لاره پیدا کړئ.